تا دا ملک به د اوسېدو نه پاتې کېږي د دې نه اهلو د لاسه تا دا ملک به د اوسېدو نه پاتې میټینګ دی لرې شئ پرون د خلکو کورونه وران شو پولیس لګیا دي دغه شي وزیر اعلی را روان دي دغه شي که کورم د میردین جماعت شه هلته خلک کباب پراته دي وزیر اعلی به څه وکړي میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ویسے چې مرشم څه به کېږي دوستان به مې پولاونه خوري او لاس به اوچت کړي او دوا به وکړي خبره خلاصه پردی ښځې کونډې پردي بچي یتیمان پردي کورونه وران د ملک اساسه تباه شوه معاینه وشوه پلاني معاینه وکړو پلانې ګوري لګیا دی اخبارونو والا دي بد دوی په دې سمبو پسې ګرځي که غلو تکینین فوټوی په اخبار کې راځي او که متیازو تکینی او که د چاپ یاره خو خولې نه مې اوس څه وځي خدایم تباه که چې تباه شي خدایم تباه او برباد که حال وباسئ د دې ملک چې دا کیږي ولې په دې ملک دا کار ولې کیږي په دې ولې سوچ پکار دی دا نه چې سړی مړ شو ولې مړ شو د مرګ علاج خو یې وکنه علاج هم کړی بې علاجه سړی مړ شي دا د افسوس خبره ده ولې وشو داسې دا ولې کیږي په دې ولې سوچ پکار دی سوچ خو به اوس هغه څوک پې کوي چې چا پورې سر خو وي که نه څه عقل خو لري که نه څه دانش خو لري که نه سوچ په دې ولې پکار دی چې دا ملک د دې فتنو شکار ولې شو او ولې کیږي لګیا دی په دې سوچ وکړئ علاج یې ولټوئ سپتال لراشي زما کور روان شو تا اسپتال لرالی زما تپوس کے فلانے صاحب فلانی کی عیادت کر رہا ہے زویم زچ مرشم کدا خلق زما تاسو خلق قسم په خدای چې زما مرشم او دا خلق زما جنازې لراشي چې ما خدای ونه بخي ایسا بنی آدم لو تسمار خانی به جوړه کی پلانے هم تپوس تراغله بلانیم تپوس دا اغا سڑی نا قربانے گا چه پا اسپتال کے پکٹ کی متیازی کے استا متیازی پاکی غل پکٹ کے استا غل پاکی قربانے گا دا اغا چانا پا مڑی کے خیال دا اغا چا ساتا چه ستا مڑی لے قبر کنستی او ستا دا مڑی جنازائی پوگا کری او ادیرے تے اوڑی دا اغا دا خپونا قربانے گا تو تکای رااله صاحب تو تکای الا پلانی هم دوا لراغ نو پلانی دړه دوا لراغلی او پکانیو لګی کم بخت او بدبخت 200 کال پیرنګي په دې ملک حکومت کړی دی په 40 کال کې هغه غلامانه ذهنیت ستاده مزغونه وزي ته مغه سي غلام د خان او د نواب ته مغه سي جارو کخه او تالی سټه د دې خلکو د ستا دماغ نه وځي تر اوسه پورې تا دا محسوس کړی چې په دې ملک زه آزاد یم د آزادۍ خوب هم لا تر اوسه دې ملک نه دی لیدلی خوب دیو جنان لږ عقل وکړي عقل مقل خدای پر راستی قدر کې راشي خو بس دغه سنت منت په پاکۍ وهی را وهیو غوڑے گئی را غوڑے گئی جماعت تلاڑو زیبا زمبائی کیے گئی نور
عقل چې د قوم کې راځي اسرافیل علیہ السلام بش پیله غولي او قیامت به برپای لکه غل چې پولیسونی سي او پلار ټیلې ورکی او تانه ته روان کړي نو سوکم دانوي چې بدکاری کړي دي ځکه خو ارانی دی غل دی اوس بیا خبره ده چې په پاکستان کې لوی غلچی او لوی معزز دی او غریب سړی کاسي کتري هغه نسترګي وباسي وې دا غل دی په کورسای چې ناشته اغلاو کې اغلا نه ګړلې کیږي او کچرته بازار تراغي چانه دي کېړای پټي کې الله نو ټول بازار ورپسې شي الله وهای او کېرو غل دی او د پلاني غل دی او دا چې کم ناس دي دا د څغل دي هغه خبره به چې کومه مالدار ته نشي کولای نو غریب باندې بزان شیر نه کوي غټ غل ته چې غل نشي ویلې نو ایمان دې دادې چې وړو کې غل لټېلې مور کا تاسو خیال راوړئ نو وسیق الذين كفروا کافر دی او بی عزت خلق دے ٹک دا لیکن وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا جنتیانو لټېلې ورکول چاله زرزي جنت ته دا داغي د شان خلاف ځکه چې اهل جنت به معزز مخلوق علماء وایي چې کتا سو خیالو کوي یو ټیلا ورکول سړی لدی د دشمن او یو ټیلا ورکول د سړی دی دوست راغه او تعالی ټیلا درکړه چاله زر کوا دا څوک بد نه غني دشمن در سره اس تیر شو بعد در باندې دی راغم په مرګ به نه جوړيږي دلته به فرق دای جهنميانو لکه ملائکی ټیلې ور کوي داغي شرمول او رسوا کول به غرضی او جنتیانو لکه ملائکی ټیلې ور کوي غرض به دای چې د جنت نواله تر حشر میدان پورې دا لارې به د جنتیانو ته ټوله سجاو شي په کوم لار به چې جنتیان بوزي نو دائیں بائیں لارے با سجاوی او خی او گس طرف تب ملائکی پا سلامه ولاړی نو دوی چې پتیریږي نو کله به ګلونو ته ګوري او کله به یو خسته شي ته ګوري کله به ملائکو سلام ته ګوري ملائکی برستو نا ټیلا ورکی چې دا پرې دا معمولی نمائش اغا اصلی زیت زورو کا دنیا دے پا انتظار پا جنت کے ولاړ تاسو خیال راغی نو د محبوب پہلا چه دا اغا سڑے مین او عشق گنی او د دشمن ټیلا چه دا بیا پا مرگ نه جوڑی نو اہل جنتو لٹیلے ورکول بدا ملیکو دا پا اعتبار دا دیوی چې دا ادنا سيزونه پرېګ دی هغه حالات زرزان ورسو بیا کتا سدل تخیالو کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دلتا واو نشتا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها دلتا واو دے اس واو علمی خبر درته نکوم خو دومره پوه شئ چې دلته واو نشته ولته شته جهنم سره واو نشته او جنت سره واو دی د واو فائدہ دادا الله فرمایي چې د جهنم دروازې به تر هغه پورې بندي وي چې تر څو پورې دا کافر د جهنم دروازې تر رسولي نه وي تر هغه به بندي چې دروازې ته راورسي
نو فتحت ابوابها دغه وخت کې به ورته دروازې لري شي. دې کې راز څه دی؟ وای دې کې راز دا دی چې تر دروازو یې راورسئ نو به ورته وایي ملایکې چې لا د دوزخ دروازې بند دي، که څه وجه جوړولی شي د ځان د خلاصین اوس هم څه تلي راغلي دي. تاسو خیال راغی چې لکه د جیل دروازې ته سړی بوزي، هلکه دروازه بند ده، که اوس هم در پسې څه خبر راغی ستا د خلاصین اوس هم څه تلي راغلي نه دي، واپس ځه. نو چې تر دروازې راشي او هیڅ وجه پیدا نشي د ده د خلاصولو، نو الله فرمایي فتحت ابوابها، دغه وخت کې دروازې به ورته لري شي او دوی به جهنم ته دننه شي. هغه ځای کې جنتیان حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، الله فرمایي چې دا جنتیان دی جنت ته راورسئ نو وفتحت ابوابها، دروازې به د وړاندې نه ورته لري. تاسو خیال راغی وړاندې نه به دروازې کولاوي او د دې اهل جنتو انتظار وکړي چې دا خلق دننه لاړ شي. چې دننه لاړ شي نو ملائکې به ورته ولاړي، ای بتوي قال سلام علیک، السلام علیکم، پتاسو دے سلام وی اے اہل جنت، طبتم تاسو پاک یی، فادخلوها خالدین، فادخلوها داخل شي تاسو جنت تا خالدین، اغه دخول باندې چې ټول لمر بپکی بیا به تاسو څوک باسي نه. عزیزانو عرض داو چې دا به د هغه خلقو حال وي چې د چا ژوند د خدای د مرضا مطابق تیر وي. که تاسو خیال وکئ مونږ منځونه هم کوو، حجونه هم کړي دي، ګیرې مو هم پرېښي دي، تسبیح م را سره او فیصله د زندګۍ د امورو هغه د پیرنګي قانون ته وړو. دام په خیال کې نه تیریږي چې فیصله زما ده په قرآن باندې وشي. دا هم تکذیب کوونکی د قرآن. د دې دا معنا نه ده چې ته مړ شې او د مرګ نه وروسته بیا په دې قرآن به ځان بخي. طالبان راولي او صاحبه دو سپارې ولا ورکوي او ختم ورپسې وکړي او خیرات ورپسې وکړي، بر شو چې د جنت توتی شو. توتیان موتیان چل توتی کېده چرته دي، توتی به اعلی شي چې فرض او واجب او سنت مؤکده خود څه کوي چې مستحبات هم درنه نه پاتې کی. تاسو خیال راکړئ. نو عرض دا و عزیزانو چې دې ته سوچ وکړئ چې زمونږ ملک د لکونو کروڑونو اربونو فتنو شکار دی. مونږ دا خو وګورو چې په لاره سړک باندې اکسیډنټ وشو، لاره سړی ووالو، تم راځه ہے زم راځه ہے، پولیس راشي لاره والو نیسی بوزي سړی دی ووالو. د اکسیډنټ حل دا نه دی. موټر سړی ووالو، ہائے 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 ہائے
دا حل نه دی. حل دا دی چې د لارې دا سړی ولې ووالو؟ ولې؟ آیا ډرایور له چل نه ورتلو؟ بریکونه کمزوري وو، لارې زړه وه، لارې زړه. تاول په دې پېښور کې وګوره دا لارې، دا لارې به پیرنګیانو په دوربین کې نه پرېښوي، کنډنې به کړې او اوسپنې به ګودام ته ولېږلې او ردی به کړې. دا ټانګې او دا اس په وګوره، دومره دومره زخمونه یې پکې. انګريزانو دیله سلوتریان ساتلیو د کینټونمنت بورډ او د کارپوریشن. مجالو چې کومه اسپه به ګوډه وه یا به زخمی وه، کوچوان به ونیوه جیل ته به ولېږل، ټانګه به نه پاس کوله. تاسو خیال راغی؟ اوس خو لاړه صاحبه، نه سلوتری شته، نه چیکنګ شته، نه پختنه شته. دا ملک شهر ناپرسان دی. ایو پیر یو کلی ته تللی، چې کلی ته تللی نو هغه کلی کې وکته چې ټیپر گازرې ملایم 2 پیسې سیر دی او زعفران هم 2 پیسې سیر دی او سوچه غوړی هم 2 پیسې سیر. پیر مرید ته وویل چې بچیا تخته. وی ولی؟ وی دا شهر ناپرسان دی، شهر ناپرسان دی. تخته ګوره که گیر شو بیا به د خلاصې نه. هغه ورته پیر صاحب ډیر مانده ما، لک صبر وکاو، دا سوچه غوړي ډیر ارزان دي، چې لک خشمانو بیا بزو. ویل بچیا سوچه غوړي خو به وخوري خو بیا به ورته ټینګېدی نشي. ویل لک صبر. سوچه غوړي دي نو خدای خبر چې هغه مرید اسکل شروع کړو کا روټای به پکې ماتوله، خو چې څو ورځې تیرې دي نو مرید نه کټه جوړ شو. چې کټه ته جوړ شو، بادشاہ حکم کړی دی چې صاحب دا پلانې سړی پانسی کوي، پانسی کوي چې پانسی کوي. صاحب سړی چې رانیولې پانسی ګاټ ته بوتله چا کړای غاړه کې ورچی کړای تی بوټه وزي، بیا ورچی بیا تی وزي، ماندو غریب مرای نارای و. بادشاہ له خبر راغی چې دا سړی په مرای کې خو کړای نه فټ کیږي، اوسو او کړایم دا یو ده. ورته وی سړی مړ کوي کده د مرای کې نه فټ کیږي، غاټه مرای والا ورته وګوري، خو سړی مړ کوي. پولیس راغله ده صاحب، لړګرځي ګرځي ګرځي چې دغه استاد یې ولیدو، والله دا مرای ورته اله فټ. ول مخکشه صوفي صاحب هغه ولې پانسی دی دا ول ما څه کړی؟ ول څه دې کړی نه دي، کړای په بل چا نه فټ کیږي، کړی هیڅ نه دي، کړی دې څه نه دي، او کړای په بل چا نه فټ کیږي. پیر لراغه چې غرق شوم، ما خو څه کړی نه دي، پانسی کوي مې. و ما چې درته ویل چې سوچه غوړي مخوره، زکه تختو دا ملک د اوسېدو نه دی.